Assalamu alaikum, Your Excellencies, distinguished السلام علیکم تاسو جلالت مآب درانو او د قدر ور ډیپلوماټانو او قدرمنو با ارزښته شریکانو. زه راشد الحبتور یم او ویاړم چې د رهبر ګلوبل چارې پر مخ وړم. رهبر ګلوبل په دوبۍ کې د یوه روښانه ماموریت سره تأسیس شو ترڅو د نړیوال معیار د ویزې اسانتیا او زیربنا چې د امنیت، کنټرول او عملیاتي غورهوالي او د سفارت په سطحه د معیارونو سره سم وي وړاندې کړي. زموږ ماډل د خپلواک نظارت د پیاوړتیا له پیل څخه تر پایه شفافیت ډاډمن کولو او د پروسې په طبیعي او دوامداره توګه د ماموریت له اړتیاو سره په بشپړ سمون کې د اجرا کولو لپاره جوړ شوی دی. دا زما لپاره د خوښۍ ځای دی چې په اپریل میاشت کې په کابل کې زموږ د ویزو د اسانتیا مرکز د پرانیستلو اعلان کوم. موږ کابل په قصدي ډول غوره کړ ځکه چې پیچلي چاپیریالونه د جوړښت، اطاعت او اعتبار لوړ معیارونه غواړي. د کابل په تعقیب موږ به په چټکۍ سره په نړیواله کچه نورو مهمو او کلیدي ځایونو ته د ورته ژمنې یعنی دوام، امنیت او باور سره سم دغه پروګرام وغځوو. زموږ د حکومت شریکانو ته زموږ ډاډ او اطمینان ورکول ساده دي. موږ ستاسو د پالیسیو او لومړیتوبونو د غځولو په توګه کار کوو. هیڅکله ستاسو له پالیسیو څخه بهر کار نه کوو. د خوځښت او مخ په زیاتېدونکې پیچلتیا په نړۍ کې حکومتونه داسې شریکانو ته اړتیا لري چې د حاکمیت ساتنه وکړي، نه دا چې کمزوری کړي. د یوې بې کنټروله نړۍ دننه د کنټرول شوي چاپیریال د یوځای کېدو لپاره رهبر ګلوبل چمتو ولاړ دی. مننه.